السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، روپۍ له یوټیوب نه ګټل ډېر اسانه کار نه ده، مشکله کار هم نه ده، ډېر محنت غواړي. که محنت وکئ تاسو له یوټیوب نه یو مخ زیات روپۍ ګټلی شئ. که تاسو ته زه یو سړی به نن در وښیم، ما په ویډیو کې دغه سړی نه در ښوولی چې 4 روپۍ څوک ګټي، 4 روپۍ څوک ګټي. ما ته یو سړی معلوم ده، رمیز راجا د پاکستان یو کلاړي و چې اوس کمنټري کې، او د هغه په یوټیوب کې یو چینل ده، تاسو هم کتلی شئ، رمیز راجا، رمیز سپیکس په نامه باندې یو چینل ده، هغه به تاسو وګورئ. د هغه سبسکرایبر دی تقریبا 9,90,000، اوس په تقریبا 1 میلیون پوره کېږي. او د هغه ویډیو د رقم خلک ګوري چې دا ورلډ کپ اوس د هغه ویډیو 1 میلیون 2 میلیون خلکو کتله د ویډیو. صحیح ده. نو هغه سړی له یوټیوب نه 100 روپۍ ګټي، هغه سړی د یوټیوب نه د میاشتې 15 لک روپۍ ګټي، د میاشتې 15 لک روپۍ ګټي. دا حقیقت ده، په ده کې درواغ نشته. څوک خلک چې په یوټیوب کې ویډیو جوړوي هغه لیونیان نه دي چې مثال دی وخت ضایع کوي. زه چې تاسو اوس ویډیو جوړوم زما په دې کې فایده ده، بیا تاسو ویډیو جوړوم، که ما فایده نه وای بیا مثال دا ډول خلک شته چې فایده یې نه وي خو هغه خلک هم ویډیو جوړوي. خو دماغ کومه ده اوس فایده هم کېږي، تاسو هم یو نوی شی راکړئ زده کوئ. صحیح ده. زه خبر یم تر اوسه ما کوم چینل جوړ کړی، خپل چینل، او ما ویډیو اپلوډ کړی دي. زه ولا پې کاږم چې ما چینل بعد تقریبا 1000 خلکو چینل جوړ کړی، پښتنو خلکو، پښتنو چینل جوړ کړي. ولې هغه ما ته معلوم دي، ما ته په واتساپ کې میسجونه راکوي، ما په ګروپ کې ایډ دي، هغه ما چې پوښتنه کوي چینل مې جوړ کړو، دا مې وکړو، دا وکړو، څه رقم مې وکړم. خو دوی یوه پوښتنه زیاته کوي چې په لایک باندې 100 روپۍ خلک ورته ورکول کېږي، په سبسکرایب باندې 100 روپۍ خلک ورته ورکول کېږي، په شیر کولو باندې 100 روپۍ ورکول کېږي. نو زه چې داسې ته وایم چې نه په لایک باندې روپۍ وي، نه په سبسکرایب باندې روپۍ وي، نه په شیر باندې روپۍ وي، نه په کمنټ باندې روپۍ وي. دا زه کله تاسو ته وایم چې ما ویډیو لایک کړئ، د دې مطلب دغه نه زه تا چې روپۍ غواړم ته ما ویډیو لایک کړې ما ته روپۍ راسي، نه، بالکل داسې نه ده. په یوټیوب کې د لایک هېڅ روپۍ نشته، د کمنټ هېڅ روپۍ نشته، د شیر هېڅ روپۍ نشته. په یوټیوب چې روپۍ دي د کتونکي روپۍ دي، د ویورز روپۍ دي، د ویو روپۍ دي. که تاسو د ما ویډیو وګورئ د هغه ما ته روپۍ راځي، داسې نه راځي که ته ما ته کمنټ راکړې لایک راکړې بیا ما ته روپۍ راځي، بالکل داسې نه ده. که تاسو ما ته کمنټ راکوئ هغه زه په تاسو ګران یم، له تاسو ما چې یوه پوښتنه کوئ ځکه کمنټ راکوئ. که تاسو ما ته لایک راکوئ د ما ویډیو به تاسو خوښوئ ځکه ما ته کمنټ راکوئ. د دې څه مطلب دغه نه زه د کمنټ له لایک نه روپۍ اخلم، له شیر نه روپۍ اخلم، بالکل داسې نه ده. زه چې روپۍ اخلم هغه د کتونکي ده چې ما ویډیو ته وګورې، بل یې وګوري، د هغه ما ته روپۍ راځي، بل یو ته هم د هغه چې روپۍ ورځي. د لایک، د کمنټ، د سبسکرایبر دته هېڅ کار نه ده. که تا سبسکرایبر 1000 وي، 1.5 وي، او کتونکي دې میلیون، 2 میلیونه، 3 میلیونه وي، نو ته په میاشت کې د چینل نه یو مخ زیات روپۍ ګټلی شي. سبسکرایبر به دې 1000 وي مګر روپۍ زیات ګټلی شي، ګټلی شي، ولې هغه روپۍ راځي د کتونکي خلک ویډیو وګوري بیا تا ته روپۍ درځي. نو د لایک، د سب کمنټ، د سبسکرایب هېڅ هغه نه ده، رول نه ده په دغه کې چې تاسو د روپۍ وګټي. دا زه تاسو ته د کمنټ وایم، د لایک وایم، کمنټ په دغه ته وایم چې ما چې پوښتنه وکړي، که تاسو غواړئ چې شی زده کړئ ما چې پوښتنه وکړئ په کمنټ کې، هغه ځان ته خبر چې ما مثال خلکو جواب نه وي ورکړی، کوشش کوم چې هر چا ته جواب ورکړم، خو ټیم لږ د ټیم کم وي مثال ځکه جواب نه کم در. نو کوشش کوم چې پر کمنټ باندې اوس ویډیو جوړه کړم، هر چا ته ویډیو جوړه کړم. صحیح ده. نو که غواړئ چې روپۍ وګټئ هغه د خالي خپل کتونکي زیات کړئ، خپل ویور زیات کړئ، لایکو کمنټو پر مه ګرځئ. زه ستاسو لایک غواړم، هغه ما دغه لایک په دغه غواړم چې کله د ما په ویډیو 200 لایکونه پرس، لا 300 لایکونه پرس، زه څه خوشحاله شم، او هغه ویډیو چې کومه ده د هغې سکرین شاټ واخلم او راسره کېږدم چې د ما په ویډیو باندې 300 لایکونه کې شوي دي. صحیح ده. لایکو مطلب دا نه ده زه روپۍ ګټم، لایکو مطلب دغه ده چې زه خوشحاله شم چې خلک د ما ویډیو خوښوي. نو که مې دا ویډیو خوښوي دا ویډیو هم لایک کوي، او زه به هلته ومنم چې کله د ما په ویډیو 500 لایکونه راشي نو زه به ووایم چې دا ویډیو خلکو خوښه کړه. که مې ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې دا معلومات نور ملګریو ته هم ورسېږي. تاسو ګورئ ټیکنیکل ابزرو یوټیوب چینل، زه یم افضل خان.